مخته خدای پرنس د عشق شدید یم او زه تنګ شوی په ژوندون باندې مزید یم ستا غوښتنه وه چې ما رانږدې کېږه ستا غوښتنه وه ستا غوښتنه وه چې ما رانږدې کېږه اوس چې ته رانږدې کېږې زه بعید یم دا چې ستا له غمه نه لیونی کېږم شاید زه یا کاڼی شوی یا حدید یم او مدهوشۍ کې هم په ځان ښه جبر وکړم او په هوش کې هم په ځان باندې یزید یم مدهوشۍ کې هم په ځان ښه جبر وکړم او په هوش کې هم په ځان باندې یزید یم او ستا د خولې لیاړې دارو راته پکار دي زما پیرې ستا زخمی مرید یم ډېر ښه دی ستا د خولې لیاړې دارو راته پکار دي زما پیرې ستا زخمی مرید یم او په مزار مې لوپټه خپله خپره کړه ستا پایان ستا د بڼو په تیغ شهید یم سلامونه ملګرو ستړي مه شئ ملګرو یاد دې وي نن راغلی یم د مردان سیمې تغبۍ علاقې ته د ډېر ګرانه محترم شعیب پایان صاحب سره خپرونه را جوړه کړې ده تاسو ته د یاد وي چې پایان صاحب زیات وخت چې کوم دی په سعودي عرب کې تېر کړی دی نو راغلی دی کلي ته په چوټۍ باندې او بله خبره یو یادګیرنه خبره دا کول غواړم چې فکر کوم زما د پایان صاحب تقریبا 15 کاله به د ملګرتیا برابرېږي نو ډېر خوښ یم چې سپرلی صاحب مې وکتو پایان صاحب مې وکتو ډېر ګرانه محترم اسحاق حسرت صاحب مې وکتو نو خبرې ډېرې کول نه غواړم خپرونه مخ ته وړو نو راځو پایان صاحب ته خپرونه کې هرکلی ستړي مه شئ وایو ډېره مننه او خوشحاله شوم ومې لیدې په موبایل باندې اړیکې رابطې کېدې خو داسې مخامخ لیده کاته مو نه شوي نو باور وکړه خوشحاله شوم او بیا راشي ډېره مننه ډېر زیاته مننه پایان صاحب ژوند مو څنګه تېرېږي ما خو هغه زړه خبره ده ژوند لاره کې الحمدلله ښه دی شکر دی الله لږ شکر دی زه وایم پایان صاحب لکه داسې داسې خبره نشم کولی چې خپل تعارف وکړي هغه وکړي که نه نو پښتنو ته به هم راځو غواړو چې څه درنه واورو دی چې زه او ته نو زه یم خاورې د دې ځمکې او ته هوره د اسمانې زه یم خاورې د دې ځمکې او ته هوره د اسمانې زه قلم یم ختمېږم ته زما د ژوند عنوان زه قلم یم ختمېږم ته زما د ژوند عنوان زه سپېره د صحراباد او ته خوشبو د ګلستان زه ډنډر کې یم د بنګو ته ګلاب لبې خندانې زه ډنډر کې یم د بنګو ته ګلاب لبې خندانې زه شپونکې تندې وهلې ته چینه په بیابانې زه یو اوښکه درېدلې ته په للمه یو بارانې زه د سیند کاڼو وهلې ته کاڼې د مرجانې زه د سیند کاڼو وهلې او ته کاڼې د مرجانې او زه د سیند کاڼو وهلې او ته کاڼې د مرجانې او زه به وروسته شمه پاتې چې داسې تیز روان یم زه به وروسته شمه پاتې ته چې داسې تیز روان یې زه د عشق یو زوړ کندر او ته محل د شاه جهان زه د عشق یو زوړ کندر او ته محل د شاه جهانې او زما څومره ستغه ژبه او ته څومره خوږ زبان زما څومره ستغه ژبه او ته څومره خوږ زبان او ته که هر څه جانانه ته که هر څه جانانه سا په تن کې د پایانې ته که هر څه جانانه سا په تن کې د پایانې پایان صاحب ماشاءالله لیکو به هم ډېر زیات کړي که نه کتاب چاپ دی چاپ نه دی یاره باور وکړه کله چې زه په پاکستان کې وم نو په هغه ټایم کې ما نمونه په میډیا ویل په کار هم نه وي ځکه چې ناچاپه دي خو زما هغه ټایم کې ما چې کوم دی نو ټایټل او هغه هر څه برابر کړي وو چې دلته وم بیا چې کوم دی نو بیا چې سعودي ته لاړم نو هلته هم بیا څه لږ ډېر مواد هم راسره وو د شاعرۍ نو بیا مې هم دا کوشش وکړو چې کتابي شکل ورکړم نو بیا مې دغه د اور جامې دغه نو بیا مې په دغه کوشش شروع کړو لګیا وم بیا مې زړه داسې مات شانتې شو د دې شعر و شاعرۍ او د دې هر څه نه نو ډېر وخت شو تقریبا دا ستاسو د پروګرام د ناستې را جوړ کړو باور وکړه د دې نه علاوه د بید ملنګ راغلی هغه سره پروګرام کړی
د دې نه علاوه زما نور یو نه ټولنه کې څه دغه شته تګ راتګ شته چې نه داسې پروګرامونه له تللی راغلی یم بس د دغې وجې چې کوم دی لږ ډډې ته شوي یم ګینې ما کوشش کوم چې ما یې کتابي شکل وله ورکړو. اوس آینده کې مو څه خیال دی؟ خامخا کتاب چاپ کول خو په کار دي که نه؟ او شعر خو د شاعر اولاد دی خرابولی خو هم نه شي نو انشاءالله چې راتلونکي کې مې اراده شته. نور څه د نورو پایان صاحب بس ته درځم خانم په رب قسم خانم یو څو شیبې دې راشه جوړ دی ماتم خانم بس ته درځم خانم په رب قسم خانم یو څو شیبې دې راشه جوړ دی ماتم خانم او طبیب ویل نه رغېږي لکه چې مرم خانم طبیب ویل نه رغېږي لکه چې مرم خانم او تا نه ګیله نه کوم مړې زه هم خانم تا نه ګیله نه کوم مړې زه هم خانم او خورم تیندکونه په لار په هر قدم خانم خورم تیندکونه په لار په هر قدم خانم او پایان خاورې د یار د کوڅې خورم خانم بس ته درځم خانم په قسم خانم په میخانه کې د مستی یاد شي او زما قصه درته ساقي یاد شي په میخانه کې د مستی یاد شي زما قصه درته ساقي یاد شي چا چا د زړونو جواري کړي چا چا ته دغه جواري یاد شي چا چا د زړونو جواري کړي دا او چا چا ته دغه جواري یاد شي او کنه ته هم په هوا ګرځېدې او کنه ستا مې هم خاني یاد شي او کنه ته هم په هوا ګرځېدې او کنه ستا مې هم خاني یاد شي د کران نور شعرونه هیر دي خو پایان ما نه خفه کېږي ولې تا ته زما ښه مجبوري یاد شي بې خودي نشه شراب موضوع نه توبه بی خودی نشه شراب اوزو نه توبه دا خو ستا سترګې مخمورې دي ګلقندې ستا د خولې جوټه اوبه اوزو انکار هی په سر سترګو منظورې دي ګلقندې او ستا د شونډو تر لذته واړه خاورې څه ګبینه او څه کجورې دي ګلقندې ستا د شونډو تر لذته واړه خاورې څه ګبینه او څه کجورې دي ګلقندې او خوب کې وینم دا اویا ښځو سردارې چې د څنګ کې ناستې هورې دي ګلقندې خوب کې وینم دا اویا ښځو سردارې چې د څنګ کې ناستې هورې دي ګلقندې بس دغه په خپل بیمار وجود کې توان د واپسې نه وینم ما ته که څوک هم انتظار کوي نو بد به کوي په خپل بیمار وجود کې توان د واپسې نه وینم ما ته که څوک هم انتظار کوي نو بد به کوي غوسه دې وکړي خو خاموشه ناسته لوی عذاب دی غوسه دې وکړي خو خاموشه ناسته لوی عذاب دی او که دوباره هم داسې کار کوي نو بد به کوي ما خو د زړه سپینې جنډې راپورته کړي ورته اوس هم که دا په ما ګزار کوي نو بد به کوي ما خو د زړه سپینې جنډې راپورته کړي ورته اوس هم که دا په ما ګزار کوي نو بد به کوي او چې ستا سنګل وي او د جمې یخه شپه توبه نو چې ستا سنګل وي او د جمې یخه شپه توبه نو پایان چې دی کې هم انکار کوي نو بد به کوي او مونږه د مینې قابل خلک نه یو مونږ محبت له تعویضونه کوو مونږ د مینې قابل خلک نه یو مونږ محبت له تعویضونه کوو کاکا مزدور خو به دې نه لګي ها په خوب کې هم د اوازونه کوو کاکا مزدور خو به دې نه لګي ها په خوب کې هم د اوازونه کوو د زړه تنګون شدت اختیار کړو اخره او خاموشي لنګه شوله شوړې راوړو او ما ته د عشق په باب پوښتنه وکړه او دا لیونی لاړ و اورې راوړو ما ترې د عشق په باب پوښتنه وکړه دا لیونی لاړ و اورې راوړو او لا ابتدا د عشق د پام خو وکړه سپین مخ یې وړی و او تورې راوړو ډېر زبردست لا ابتدا د عشق د پام خو وکړه او سپین مخ یې وړی و او تورې راوړو نور نه هیر دي پکې پایان صاحب د خپرونې په اخره کې څه پیغام لري خپلو کتلو بس ژوند وکړئ ژوند خوږ دی او
د خپلو ګاونډیانو خیال وساتئ، د یتیمانانو خیال وساتئ، د مور پلار خیال وساتئ. ژوند هغه انګریزان وایي که نه وایي ژوند پنچر ګاډی دی او دې ته یادونه لیکه ورکړو. ژوند ډېر لکه تریخ دی خو دا چې چلیږي او دا خوږوالی پکې کم راغلی نو دا موږ ته چې په کوم ځای ناست یو نو سبا کال پس 2 ورځې پس هفته پس میاشت پس په دې یاد باندې چې موږ په فلاني ځای کې ناست وو هغه ورځ تېرې شي، هغه ژوند تېر شي رواني. نو په دې باندې ژوند تېرېږي او زندګي په دغې تېرېږي. ښه یادونه قید کوئ، ښه ځایونو ته لاړ شي، ښکلي تصویران واخلئ، ښایسته ویډیوګانې وکړئ چې راتلونکي وخت کې بچو ته ملګرو ته یارانو دوستانو سره ناست یو په هغې باندې تبصره کوئ او ستاسو په مخونو مسکا راځي هغې ته. نو ښکلو ځایونو ته لاړ شئ او ښکلی ژوند وکئ، مینه وکئ، مینه وشیندئ. مینه داسې یو څیز دی لکه تخم بوزغلی خیږي راخیږي که نه، د دنیا مورنۍ ژبه چې کوم ده نو مینه ده. نو مینه وکئ، مینه به راته میلاو شي او بس زما دغه اخري خبره ده. په لوی الله سپارم، د خدای په امان.